له اشرف غني سره د ډاکټر عبدالله مرورتوب او پټ رازونه افشاء شول. عبدالله به څنګه هر ورځ له ولسمشر غني څخه خپه و، څه به یې غوښتل، نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. محبوب شاه محبوب لیکي ډاکټر عبدالله یوه اونۍ په دې مرورو چې له امریکایي استازو سره د ولسمشر په مجلس کې ولې زما چوکۍ سره خوا کې میز نشته ده. 20 ځله به یې تشریفاتو ته فرمایش دا و چې چوکۍ یې باید له امرالله صالح څخه پورته ایښې وي. 1560 کسه غیر قانوني مقرر کړي وو او له موږ په دې خپه وو چې ولې معاش نه ورکوي. بهرنیو سفرونو کې به یوه میاشت په دې ناندري یا جنجال کاوه چې ولې چارتر تیاره راته نه نیسئ. پر 2 میاشتې په دې جنجال وکړ چې ولې خوري د مالی وزیر یا د سولې په چارو کې د دولت وزیر نه مقرریږي. د ولسمشر غني پر وړاندې له هیڅ دسیسې دریغ ونه کړ، مګر نن ګیلي او نیوکې هم همدا جناب کوي. عجب حساب او عجب کتاب دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.